هذا السلام علیکم. ورادان مې ته راوستو یې کې دا هم نشي کولی. معلش دا د ښې خلک نه دي. دا ټوله دې نشته ساتلی بیا دې را روانه کړلو. دوه میاشتې شي ښه هلته کړه. دا خاص هغه متل دی زه د پښتنو کوم. ګوره په ایمان چې کله نه ستا دا خور تلې ده که نه وړم په بوجو بوجو پراته دي سودام په بوجو څو کې د خوراک نشته دی. دا خو د راشن دشمنه ده ظالمه یو څو میاشتې به دې نه که نه دی که نه نو ویښ یې وراته که نه کم دي زه دلته روړه مالوړو اوس وړه خو څوک د کور په انګڼ کې نه ږدي دننه په کور نو ویښ خو یاره دا ډول تش د خولې ستا خو ساجد خوله جوړه شوې ده. دا راناوتلې بیا دې انګه جوړه کړه ته لکه غلی شه. دقه چل دی ستا په دې خور کې زه درته ویم چې دې سره مې کور نه کېږي نه مې کېږي خو ستا دا مخ راباندې ګران دی څه وکړم تا ته ملامت یم. الله خو دې ښه کړه یاره والله بس دی. دې ته ووایه ګوره کور دی شل خبرې پکې راځي کله به دا خبره وړي کله به یې زوړم علي به کور کوو. نو تاسو خو یې نه شو وړی او بس ټوله خبره به زوړم دا صبر زما دپاره دی. ولې چې اوس چې د دې رور په مخ کې راګېرو نو د ځمکې له ته څه شو به به راګېرې دا زه به زه راګېرم. ګوره وروره ته چې خلکو کې ته بې بخي چې غلط کار دی خامخا ښځه ستا پلار بې بخي ستا ورور بې بخي دوی خو راباندې ټول راباندې کې ته بې که چېرته کې خره یمه. دا خو د بټیاري ماما خره دا په یوازې والې کېږي دا خو په شریکه باندې وې په ایمان زما خو چې وړي تا خو کتاب کې د دیوال ته راله سر وویل اوس څنګه د پوزې هډوکې مات کړی. اشرو لکول یوازې کار نه دی. بېرمه شرمه خو داسې کار دی چې ورې بیا مې دا ځل دړه زور نشته وروره دا ځل راله زما ښځه ده پایې عزت به ناست دی خو کوردۍ نه بعد لاړله سبا به یې مسې نه تا تمانچه غاړې ته اچولي چې ما سره وخي ما پسې خور راولېږل او ماسې نو ګورې پرېږده دا رس ستا د مخې ناست یم څه پړه کې څه شکي څه خبرې نیمئ ما ته دي. زما په زړه کې دا شګې چوپ شه زه به ښکلې وخم تېروم ښه اخلاق هم داسې ولم چې په دې مخ مې دا مخ به درته راوړم خو نه به دې دا کې دا کباړي پلار کاري او نه به دې دا ورور کاري. وګوره دا د دې خبرې دي خر ته خلک داسې وایي خر دی نه دا د دې پلار دی چې زما پلار شو د دې پلار شو که دې ورته د پلار په نظر وکتل او مرشکي د ضرور په نظر وکتل خدای دې لکي خدای دې لکي زما پلار چې دی که نه غټ افسر دی پوه شوې او ستا پلار کباړي دی. دې خو ما ته وګوره دا خبرې مه کوه ستا پلار افسر دی ټول عمر رشوت وخوړو زما پلار د ایماندارۍ 10 روپۍ ګټي خو د ایماندارۍ ګټي دا پېښه به دې خبره دا څه بې غیرته نه زما داسې پیسې دي عزت به دې پوه شوې که نه تا په ایماندارۍ کور کې نشته کړې به که نه چې موږ رالو لکه مینتونه مې راته کول. زه ګورې څه نه وایم خالد زه تماشې دی هغه نیم خو ته سړی وکړې زه ګورې نو هېڅ هم نه وایم ستا راوسته هر څه ستا د مخامخې دي دا 2 میاشتې دې بار تېرې کړي او راله نو ما سره یې جګړه واچوله نو ته هسې په خپله سوچ وکړه چې دا ما څه کور دي دا به څه شل داسې کار دی د ښځې یو د خپل 100 متره یورې مړی ویې وخه په ایمان نه زما خو هم ډډه زور نشته یاره زه خو هم ځان د واده کوم کور به آبادوم نو زه څه وکړم ته ماته لار وښایم. په ایمان د بوسو لارۍ د ګزار هم راکمبوي نو څه سره وکړم چې څه ورسره کوې بس دغه شی دی وروره چېرته وځه که ته دلې لاړم ښه یو خو د دې خلکو به تېښتې لارې دې غرمې ته وګوره او اوس خو موږ سلیغانې کوو او بیا به د یو بل ته سوال یم که خپل شی دی نه که نه توبه خدای توبه ګوره هغسې وایي چې ډېرې مالي نو وي بدې حالې دې ورته وګوره دې دغه ته وګوره خدای پاکه ته راباندې خپل رحم او فضل وکړې او د داسې سړي دې محتاج کړو دومره شوم سړی ما نه دی لیدلی مړه خو دې دیاړي ورسره وکړې که نه بیا به پسې فوجیان راولې دیاړی پسې ساجدو ساجدو دا سپی را پسې نه کي چې کور کې شته مو که نه سلام علیکم ته خو دومره په غوسه کې راووتې مړه دی غرمه کې ماشومان خوب ته نه پرېږدي مړه دا څلورم ځل دی چې ور وډبېږي چې راوځم بیا څوک نه وي بس مړه واړه خو دغه څه وي چې د وړو نه شیطان امان غوستی یو وړوکی غونته کار مې یا وایه خدمت خدمت نه دی الله ساته مړه وړوکی شان کار دی پم مې لږ پکار و دا دوی مې راوړی د سپری پې کومه یو 2 پمپه سپری به وي بس مړه ته وایي چې دا پم ما دې کړي وه لاله اغوستې ساړي ته 4 کسان رال مړه دې پم باندې م تېښتې له راوستی ما
د خدای مسلمانه شکر وباسه چې لا یو سړی ستا در ته ودرېږي اچا چې د یو مسلمان وي یو حاجت پوره کړه خدای پاک به او بیا حاجتونه پوره کړي شریف ورسره یاد کړی دی دې حاجت نه هم موږ ته به عذاب جوړ شي که نه څوک یې ویسي خرابې به راپسې لکه نو توس د خلکو دغه په ما مه راړه ما چې دنه کوم شی اغوستی دی او صحیح سلامت مې لرولی دی ته څو کال زمینداره کې زه څه وکړم زه ته ما ته ویلم قد ومیله بېدله ولمه لکه د جانګل الله ته زه به څوک یم څو زما ګورې داسې مازغه دي ښځې په دې خاورو کې به دې ولوغړو ته زما پلار ته کباړي وې زما رور ته شل خبرې کې نه نو چې کباړي دی نو اوس ورته څه ووایم اوس ورته جنرال خان څه ووایم څه ورته ووایم داسې افسر خو نه دی که نه ژبه ورې ته را ژبه لکه بنده که زما ستا خوله بند که مړه ته داسې کار وکړه ته دا پلار راوله چې اخري خبره وکړو او دا شی بیا کوزه ده روز زما د وس کار نه دی که ډوډۍ خبره وي د بل څه خبره وي وروره ما به سوال کړی وي د دې خولې ټیک نه ده خولې ټیک نه ده د دې چې تاسو دا خولې که نه په ایمان که دا د باچا په کور کې مو وخت تېر کړي زما به بل څه کار وي خو نو تا به بوزم راولمه دا راکېږي مونږ د چا هم نه شو نه د لون ته ښه شو نه خاوندانو ته ښه شو او که تا خوله په سپی تړلی دی خلک خو لکه په طریقه خبرې وکړي که نه ما ته روغه دله کومه روغه راګاغستې که ګډې وډې خبرې کړې 2 میله به بسولم کله خور کوم ته نغلم او کله ټول ور باندې را باندې کوو دا دې میړه دی میړه څه ښځه دی نه ده ته ما ته دا ووایه چې ته ما ته وایې چې زه به درته دا یو مخ وې دا بل به م درته درپه کوم نو که تا ته ما یو خبره نیمه سیوا وکړه نو څه چل ګوره خلک څنګه وي اخرو ډک شه یو خبره ده جبې ونښته که نه درته ویم که نه چې دا ښځه نه ده دا ښځه نه ده تاسو ته به ښځې ښځې نه شي ډېر ور لګي څه راوړه افرین ورشه چېرې راوړه چیر وړه دماغ بیا کار نه کوي زه خو سره والله ګورې خالد ته به وایې چې یاره د عثمان ځان نه سپی جوړ کړی و په هره دویمه زما خور څه جاخې کوي او جګړې کوي زمونږ زړه شین شو یو د مرچکي ښځې ګوره دا سترګو یې مه وکړله تللې وه د نیت الله ما په غنمو کې تللې ده د شپې هلته چې ته شپه کړې ده د هارون دي طبیعه څه ده سارو هغې کې شپه کړې سهار په غنمو کې منډې والې دي نو پته نه کسانو ویلي چې لیونی ده یا نو واړم ورپسې شوي په شرمونې وشرمېدو وم کلي کې ټوله خبره ده وختي م روانو نو کسانو راته ویل یاره غورندار دی وایي بیا لاړله نو ستا هغه خبرې یاره څه ستا دا خور ده دا خو ما درته ویل چې پلار کړه ته څه شول رسمي ته نه یې خبره نه که نه ګپ لګوم پلار کتلې راځي به زما خور ته که نه خو زه څه یم زه ګنهګارېږم ستا دې قسم په خدای وی وخت په دې سره وکتل وخیر خدای نه دا دې خپل کور دی اورې هغه خپل کور وي زه هم ځان له واده کوم که نه خو نه ته به دا لارۍ به وزم او راولم زما دا چې پم مې ته څه وغوښته سم لکه د پولیس والا انټاروګیشن دنه کوي مشره پام نشم درکولی خاصه په خپله سپری کوم چارج پکې نه شو چارج ته مې ستا خوښه ده نو ګوره دا خو یو انسان د بل په خمه دی سبا به ستا هم ضرورت وي داسې یو وجت پرې ما ته راشي زه مشره زه په خپله سپری کوم په سر راته پټې پروت دی دغه دی غم مه کوه زما نوم مرچکې دی مرچکې چاته به د خدای ماته هم ګیر کړي خدای مې تبه برباد کړي یو د کلیوانه ونه تنګ رالم پم راکو دا بیل راکو دا شی راکو هغه راکو تاسو نه یو تېښتې راغلی نه دې ته زه دا قاریږم د دې د پیرې قاریږم والله خو به مې ورسره بله څه خبرې یا به مې ورسره زیاتي که نه پلار ته دې ووایه دې مور ته دې وایه تا خو هر څه په خپله ولیدل د یاره دا دغه ښځې د خاوند سره جګړې کوي داسې ښځه بیا نه د خپل کور شي او نه د خاوند د کور شي وبې ولمه او په ایماندارۍ به یې بوله په شاول کنده وباسم نو خبره مې ښه ده دا لږ اوس که تا له ډېره دا تورېږي ټک له پیالۍ به دې بله راوړې وه دا راته ووایه دا نیمه سکي د څه نه ده خوا زمونږ خو دې باټو چیس کړو تاسو که رانه نو 2 ګوټه دې راوړه میز کروڑه مړه خېټه فارسي وایي څخه موړې هلکه خالده ډوډۍ غرمې ته اشارې دي دا مړه دا شی هم ډېر شی وه دا د ماښامه پورې کار کوي زبردست تا خپل خاندان سپک دی زه څه ووایم سپک نه یو ته کښېنه دلته زما کار دی به زه لاړم کښېنه کښېنه ته کښېنه
ته کښېنه تا سره مې خبره ده چې کار دی وخویا دا دې خپل کور دی کو واخلي او کو ټکې کو هر څه ورته کې خو د ور نه ګوره خورا پرې نه دی ښه ما زما دې ته پورې ذمهواري وه خو زه ذمهوار نه یم ته پته ستاسو راشن یې ختم کړو که دې راوست ورته ته خو ما وی کنه چې دا ته بوزي د واده پورې یم کو ته کند نه دی واړولې بس بیا به زموږ نه دلته ښه وګوره خبرې کوئ دا خبره کوله نعمت الله بچو ته خبره وکړه صحیح ده بیا بیا دې بلې وبشي تو خودت ګرځي لکه د وزیر په شان دی ولې خیر خو دی